افغان یو کرکټ اکیډمي یو سلو څلور سل بېخمنه جوړې کړې درې لوبغاړي لاس ورکړي یو ځل بیا شانداره پټه په شوټ یو ځل بیا هیڅ فیلډ ته د بال نیولو موقع ورننه او بال د ګوډ څخه بهر د شپږو منډو پر ولاړ سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم یو ځل بیا ستاسو کوربه ستاسو دوست ابراهیم مومند په مومند سپورټس یوټیوب چینل کې له یوې بلې ویډیو سره ستاسو خدمت کې دی دوستانو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا په ننګرهار کې د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې او دغه راز د ایمرجنګ کرکټ ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ خبر ورکړل شوی دی د دې کمپ په اړه باندې کرکټ بورډ د تل په څیر باندې ډېر معلومات نه دي ورکړي دا چې دغه کمپ کې په دواړو لوبډلو کې څومره او کوم لوبغاړي شامل دي دغه کمپ کې د افغانستان د 19 کلنې او ایمرجنګ لوبډلې روزنه او غوراوي څوک تر سره کوي دغه کمپ کله اگزیکټ او دقیق څه وخت شروع شوی دی او څه وخت په پای ته رسیږي په دغه کمپ کې به لوبغاړي په کوم معیاراتو باندې انتخابیږي او د دوی د تمریناتو او د غوراوي پروسه به څنګه وي دا خبره یو اړخ ده اوس له دغه کمپ څخه چې کوم نوي او حیرانونکي او خفه کوونکي او خواشینونکي معلومات موږ ته رارسېدلي دي د همدې وجې نه زه جرأت نشم کولی چې وخاندم لکه څرنګه چې په نورو ویډیوګانو کې په مسکا باندې لګیم بلکې په قهر لګیم په جلبات یا په ننګرهار کې چې کوم کمپ او غوراوي پړاو پروسه روانه ده دواړه لوبډلې چې ویل کېږي تقریبا شمېر یې 90 کسانو ته رسېږي په 8 اتاقیزه میلمستون کې دېره شوي دي معلومات داسې دي چې په هر اتاق کې له 8 نیولې تر 9 او 10 پورې لوبغاړي په یو اتاق کې جوړ شوي دي دا په صحي لحاظ باندې د ډسپلین په لحاظ باندې د نورو انساني حقوقو په لحاظ باندې څومره مناسب کار دی په هیڅ صورت باندې نه دی ویل کېږي چې دغه لوبغاړو د مساج چې کوم پروګرام دی دغه هم د میلمستون په دهلیز کې ترسره کېږي چې ورته د ډېرو اتاقونو دروازې راوتې دي او په دغه مساج وخت کې د لوبغاړي څخه ښایي هر قسم ریاکشن یا عکس العمل ښکاره شي چې ښایي د ځینو لپاره د شرم خبره هم د شرم باعث هم شي موږ چې کوم معلومات ترلاسه کړي د ننګرهار د کمپ په اړه باندې چې ایمرجنګ او 19 کلن پکې شامل دي د دې لوبډلې روزونکی ښاغلی دولت احمدزي ځان ته د دې میلمستون نه بهر په خپل لګښت او په خپل مصرف باندې په سپینه ماڼۍ کې اتاق نیولی دی او نه غواړي چې لوبغاړو سره په دغسې شرموونکي حالت کې او په ځای کې واوسیږي روزي خان زرمتي او د منن مسعود په اړه باندې هم ویل کېږي چې دوی هم په ننګرهار کې په بل ځای کې اتاق نیولی دی او هلته اوسیږي خو د سلیکشن کمیټې چې کوم غړي دي هغه هم د تل په څیر باندې د لوبغاړو شا نه پرېږدي کوم کار چې دوی په لیس ا کې وکړ او لوبغاړو سره مجلسونه او بنډارونه کوله په لیس ا سالیو کې په میلمستونونو کې همغه حالت د اجول امین او ښاغلي حاجي صاحب احمدشاه احمدي ده چې ویل کېږي دوی دواړه د سلیکشن کمیټې د غړو او مسؤلینو په توګه باندې د لوبغاړو سره په دغه ګسټ هاوس کې یا په دغه میلمستون کې میشت دي سوال دا دی چې دغه پروګرام چا ډیزاین کړ آیا ښاغلي کرکټ ډایرکټر ته د کرکټ بورډ نورو مشرانو ته سی او ته دغه راز چیرمن ته د دې معلومات شته دی چې په کوم اساس باندې 9 او 10 یا 8 لوبغاړي په یو اتاق کې ټول شوي دي آیا دا کومه رمه ده آیا دا کوم د کلب لیول لوبغاړي دي دا هغه لوبغاړي دي چې سبا میاشت پس کال وروسته به د افغانستان استازیتوب کوي په نړیوالو سیالیو کې تاسو ولیدل چې د افغانستان د ایمرجنګ لوبډلې یو کمپ او سیالۍ لغوه شوې ټاکل شوې وه په سریلانکا کې دوی لوبېدلی وې دغه راز د افغانستان 19 کلن لوبډله په 2013 کال کې تر سیمي فاینله پورې رسېدلې وه نو دغه لوبغاړو ته موږ په دغه توګه باندې عزت ورکو احترام ورکو او موږ دغه لوبغاړي په دغسې معیار او په دغسې لیول او په دغسې امکاناتو باندې موږ نړیوال کرکټ ته سمبالو نو د افغانستان کرکټ ډایرکټر ښاغلی دولت احمدزي څخه د کرکټ بورډ د سی او چې تر اوسه پورې بدبخته ده چې د پلان او پالیسي او د ویژن په اړه باندې موږ څه نه دي ترلاسه کړي چې ښاغلی رحمت الله قریشي چې د کرکټ بورډ مشر ټاکل شوی دی یو میاشت نه زیات کېږي چې د کرکټ بورډ د
سی او اجرایي مشر په توګه ټاکل شوی. دغه پلان او ویژن څه دی؟ کوم خواته زموږ کرکټ بوزي؟ دغه بدبختیونه څنګه وباسي؟ باید میډیا ته حاضر شي، خلکو ته حاضر شي، ولس ته خپل پروګرام ووایي. او که دغسې حالت روان وي دا ډېر زیات خواشینونکی حالت دی. په ننګرهار کې چې اوس وخت کې په میلمستون کې کوم حالت روان دی، دا کومه رمه یا پسه نه دی چې یا کوم غوژل نه دی چې په یو اطاق کې مونږ 8 او 9 لوبغاړي مونږ اچولي دي چې په هغې کې پرایوسي، شخصي حریم، هر څه پکې هغه پایمال دي. نو د افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه او مشرانو څخه تمه لرو چې ترڅنګ هغه تخنیکي کسانو څخه چې هغوی کرکټ کړی دی، یو ورځې کرکټ کړی دی، یو کال یې کرکټ کړی دی، چې هر څومره کرکټ کړی افغانستان دپاره، هغوی باید دغه شته پیسې، شته امکانات ټول د افغانستان د لوبغاړو په واک کې ورکړي او دوی ته د عزت په سترګه باندې وګوري. دا وه زموږ د دې ورځې ویډیو. انشاءالله چې ستاسو به خوښه شوي وي او مسؤلین به د هغوی ضمیر او وجدان به راویښ شوي وي چې د لوبغاړو عزت او احترام وکړي او لوبغاړو ته لازم او چې کوم انساني او د ورزشکارانو یا لوبغاړو چې کوم حقوق دي هغه دوی ته ورکړي او دغه ستونزه او دغه مشکل هوار کړي. تر بل ویډیو پورې تاسو ټول په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.